بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. والدفع راتك سنت دی یعنی واپسی بالسکینة آرام سرا والوقار او عزت سرا بعد الغروب رستو دا نور ډوبیدونا من عرفات دا عرفاتنا او روانېدل په سکون او په عزت سره د نور ډوبېدو نه وروستو د عرفات نه. یعنې د عرفات په ورځ چې کله نور ډوب شي بیا په سکون او وقار سره د میدان عرفات نه ووځه، په داسې حال کې چې ته تلبیه وې او تکبیر او تهلیل ویونکی یې. نو دا هم سنت دی. نو دلته مصنف رحمه الله دا فرمایي چې د عرفات په ورځ چې دی حاجیانو دپاره نور ډوبېدو نه مخکې د عرفات د حدود نه وتل دا جایز نه دي. والنزول بمزدلفة مرتفعا عن بطن الوادي بقرب جبل قزح. نو دلته دا فرمایي ښکته کېدل بمزدلفة په مزدلفه کې مرتفعة یعنی پورته کېدونکی به وي عن بطن الوادي د بطن وادي نه بقرب جبل قزح یعنی جبل قزح ته نږدې، یعنی ښکته کېدل په مزدلفه کې د بطن وادي نه اوچته یعنی مرتفعا اوچته جبل قزح ته نږدې. یعنی دلته دا مصنف رحمه الله فرمایي چې د وقوف مزدلفه وخت چې دی دا د ذوالحجې لسمه ده، یعنی لوی اختر ورځ جوړیږي د صبح صادق نه تر طلوع الشمس پورې دا وخت دی. که څوک د صبح صادق نه مخکې یا طلوع الشمس نه وروسته وقوف وکړي نو د هغه وقوف نه صحیح کېږي. په مزدلفه کې یو ځای دی چې بطن وادي ورته ویل کېږي. نو دلته فرمایي چې هلته دې نه ودرېږي بلکې قزح غر سره دې نږدې ودرېږي. نو دا هم سنت دی. وقوف مزدلفه دلته یې بیان کړ. والمبیت او شپه تېرول دا سنت دی بها په دې مزدلفه کې. په دې مزدلفه کې شپه تېرول لیلة النحر یعنې د قرباني شپه لوی اختر. د دې عبارت مطلب دا دی چې کله د ذوالحجې په نهمه چې کله نور ډوب شو د هغې نه وروستو عرفات نه مزدلفې ته لاړ شه. نو روانه شپه چې کم یو ده د ذوالحجې لسمه شپه ده چې لوی اختر شپه جوړیږي په مزدلفه کې تېرول دا سنت دی. او وبمنا ایام منا بجمیع امتعته. او دلته چې اوس بیا مصنف رحمه الله فرمایي وبمنا ایام منا بجمیع امتعته، په منا کې د منا په ورځو کې خپل ټول سامان سره یعنی څه کول دا شپه تېرول په منا کې. وبمنا ایام منا بجمیع امتعته یعنی ټول سامان سره شپه تېرول پاتې کېدل. وکره تقدیم ثقله الى مکة اذا ذاک. وکره مکروه دی څه شی څه مکروه دی تقدیمو یعنی مخکې لیږل نقلول د سامان خپل الى مکة مکې شریف ته اذا هغه وخت چې ذاکه چې ته دې منا کې نو چې کله ته په منا کې او مخکې مکې شریف ته دا سامان لیږل چې دی دا مکروه دی. ځکه چې په سامان کې به ته د هغې په مشغولتیا کې وي او سوچ او فکر به دې هلته وي نو بس ټول احکامات د حج چې دی هغه به درنه ګډوډېږي. ویجعل منا عن یمینه، دا هم سنت دی چې ویجعل او دې ګرځوي منا یعنی ښار د منا عن یمینه خپل ښي طرف ته ومکة او مکه دې وګرځوي عن یساره خپل ګس طرف ته. نو په کم وخت کې حالت الوقوف په حالت د ودرېدو کې یعنی وقوف عرفه کې څه دپاره لرمي الجمارې دپاره د ویشتلو د شیطان. وی دا هم سنت دی چې مینا د خپل ښي طرف ته وګرځوي او مکه د خپل ګس طرف ته وګرځوي. کله د جمراتو د رمي په وخت کې شیطانانو په ویشتلو چې ته کله ولي د هغې په ودرېدو په حالت کې چې دی ستا حالت به دا وي چې ښي طرف ته مینا وګرځوه ګس طرف ته مکه وګرځوه. نو داسې انداز کې ودرېدل دا هم څه شی دی دا هم سنت دی. او چې کله ته شیطانان ولي نو حالت به څنګه وي. وکونه راکبا حالة رمي جمرة العقبة في كل الأيام. او کېدل راکبا یعنی سور یعنی جمره عقبه د ویشتلو په حالت کې فی کل الایام په ټولو ورځو کې. یعنی چې ته کله ولي نو ستا حالت به دا وي چې ته به سور وي. ماشیا فی الجمرة الاولى التي تلی المسجد والوسطى. او دا چې پیدل کېدل په کم جمره اوله کې هغه چې تلی المسجد چې مسجد سره متصل دی والوسطى په جمره وسطا کې هم. نو مسله دا ده چې د ذوالحجې په لسمه
یعنی لوی اختر په ورځ سره په جمره عقبه ویشتل کیږي او په 11 او 12 کې یعنی دریو سره یعنی جمرات ویشتل کیږي. نو دا څه شی دا واجب دي. نو اوس دلته مصنف رحم الله فرمایي چې جمره عقبه ویشتل په ټولو ورځو کې په حالت د سواره کې کیږي او پاتې چې څو جمرې دي او وسطا او جمره اوله هغه په خپو پیاده ویشتل چې دي دا څه شی دي دا افضل دي. وكون الرمي في اليوم الأول فيما بين طلوع الشمس وزوالها. وكون الرمي او کېدل د رمي في اليوم الأول په اوله ورځ فيما بين طلوع الشمس وزوالها د نور راختلو او زوال ترمنځ دا هم څه شی دا سنت دي. وكون الرمي في اليوم الأول فيما بين طلوع الشمس وزوالها او په اوله ورځ د نور راختلو د زوال ترمنځ رمي کېدل یعنی چې نور خیږي او د زوال د دې په منځ کې رمي کول. وفيما بين الزوال وغروب الشمس في باقي الايام او په پاتو یعنی چې کم دو ورځې دي د زوال او د نور ډوبېدو ترمنځ رمي کول. وكره الرمي في اليوم الأول او مکروه دي في اليوم الأول والرابع فيما بين طلوع الفجر والشمس یعنی په اوله او څلورمه ورځ د صبح صادق د نور راختلو په منځ کې رمي کول دا مکروه دي یعنی په اوله او څلورمه ورځ. وكره الرمي مكروه دي رمي في اليوم الأول فأول ورځ والرابع او څلورم فيما بين طلوع الفجر والشمس د صبح صادقه د نور راختلو په منځ کې دا څه شی دی وي دا مکروه دي. یعنی په اوله ورځ یعنی د ذوالحجې په لسمه همدارنګې څلورمه ورځ یعنی دیارلسمه د ذوالحجې جوړیږي نو د صبح صادق نه تر نور راختلو پورې رمي کول دا مکروه دي. وكره في الليالي الثلاث او په درې سره شپو کې هم رمي کول چې دی دا شیطان شتل دا مکروه دي. وصح او صحیح ده یعنی که د مکروه وصح او صحیح دی لأن الليالي كلها تابعة لما بعدها من الأيام ځکه چې ټوله شپه تابع ده د هغه ورځو کم چې تر شپو وروستو دي یعنی چې شپې وروستو راځي نو دغه ټول د یو بل تابع وي که نه الا الليلة التي تلي عرفه مګر هغه شپه کم چې د عرفات سره متصل دی یعنی چې د عرفات ورځې نه وروستو چې شپه کم ده د لوی اختر شپه هغه د عرفات د ورځې تابع ده یعنی هغه عرفات شپه کیږي حتى صح فيها الوقوف بعرفات تر دې چې په دې شپه کې په عرفات کې وقوف کول صحیح دی. وهي ليلة العيد همدا شپه د اختر شپه ده خو تابع د عرفات د ورځې ده یعنی عرفات شپه کیږي. وليالي رمي الثلاث او درې جمرو د رمي شپه یعنی د شیطانانو ویشتلو درې شپې یعنی د ذوالحجې 11 12 او 14 شپه ده. فإنها تابعة لما قبلها نو دا شپې د خپل مخکینو ورځو تابع دي تابعة لما قبلها. والمباح من أوقات الرمي ما بعد الزوال إلى غروب الشمس من اليوم الأول او الرمي د وختونو نه مباح وخت په اوله ورځ د زوال نه وروستو تر نور ډوبېدو پورې دی یعنی والمباح من أوقات الرمي د رمي اوقاتو کې ما بعد الزوال وروستو د زوال نه إلى غروب الشمس پورې من اليوم الأول دی یعنی د رمي اوله ورځ یعنی د ذوالحجې په لسمه کې کم چې د لوی اختر ورځ ده د زوال نه تر نور ډوبېدو پورې د رمي دپاره مباح روا وخت دی. وبهذا علمت أوقات الرمي كلها جوازا وكراهة واستحبابا. وبهذا علمت او په دغه بیان سره علمت معلوم کړل شو اوقات الرمي وقتونه د ویشتلو د شیطانانو كلها ټولو جوازا یعنی رواوالي وكراهة او د مکروه والي واستحبابا او مستحب والي. اوس بدلته مصنف رحم الله دا بیان کی قربانی د کم حاجی دپاره سنت دی او د کم دپاره واجب دی. ومن السنة هدي المفرد بالحج او دا هم سنت دی هدیه کول یعنی ساروی قربانی کول هدي المفرد بالحج د حج افراد کوونکی حاجی دپاره نو چې څوک حج افراد کوي نو د هغې دپاره قربانی کول دا سنت دی. والاکل منه لدینا یعنی خوړل هم ورته جایز دي چې دا ترې نه وخوري قرباني مو که وخوړی هم شي. ومن هدي التطوع والمتعة والقران فقط او د نفلي هدیه قربانینا او تمتع او د قران د هدیې نه هم خوړل جایز دي یعنی چې هدیه څنګه وي یعنی که ته حج قارن یعنی متمتع حج وي حج افراد وي قرباني دی وکړه بس ته خوړلی شي ښه. ګوره مسله دا ده چې کم څوک حج تمتع یا حج قارن کوي نو په هغه باندې قرباني کول څه شی دی هغه واجب دی. که څوک حج افراد کوي نو په هغه باندې قرباني لازم نه ده خو سنت ده چې هغه قرباني وکړي نو دلته دا وایي ومن السنة هدي المفرد بالحج سنت دی دا مفرد دپاره. همدارنګې اوس دلته
چې هغوی خپله قرباني غوښه خوړلی شي او که نه. نو حج تمتع، حج قران والا قرباني غوښه خپله هم خوړی شي. هغه قرباني چې یو جرم د جنایت په بنا باندې دغه قرباني کوي، نو د هغې مستحق چې دي صرف فقرا او غریبانان دي. نو خپله خوړل یا مالدارانو ته ورکول دا صحیح نه دي. نو لنډه دا چې د جنایاتو قرباني صرف به د غریبانانو دپاره جایز وي. حج قران قرباني چې شوه او نفلي قرباني شو، د تمتع افراد قرباني خپله قرباني کوونکي دپاره هم جایز دی. نو دلته مصنف دا مسله بیانوي. بیا فرمایي چې حج درېمه خطبه، ومن السنة الخطبة، همدارنګې دا سنت دی خطبه یوم النحر. یوم النحر مثل الاولا، د اولا خطبې په شان. یعنې همدغه رنګې سنت دی خطبه ویل په یوم النحر کې اولنۍ خطبې په شان. یعلم فیها، په دې کې به ښایي خلکو ته بقیة المناسک، څه شی به کوي، یعنې حج پاتې کم افعال دي هغه دی دغه امام دا د خلکو ته وښایي. وهي ثالثة خطبة الحج، او دا درېمه خطبه ده د حج په خطبو کې. وتعجيل النفر إذا أراده من منى قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر. دلته به دا بیان کی چې د ذوالحجې چې دی په 12مه د مینا نه روانېدل، یعنی وتعجیل النفر، یعنی زر واپس کېدل دا هم سنت دی. اذا اراده، کله چې هغه اراده وکړي من مینا د مینا نه. قبل غروب الشمس، یعنی د نور ډوبېدو نه مخکې من اليوم الثاني د 12مې ورځې. وتعجيل النفر اذا اراده من منى قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر، وی دا هم سنت دی زر واپس کېدل کله چې هغه اراده وکړي د مینا نه د ذوالحجې 12مې ورځې د نور ډوبېدو نه مخکې. وان اقام بها، او که دا کس په مینا کې پاتې شي حتی تر دې چې غربت الشمس من اليوم الثاني عشر، چې د 12مې ورځې نور ډوب شي، دا هم دلته پاتې دی. فلا شیء له، فلا شیء علیه، نو په هغه باندې هیڅ شی واجب نه دی. وقد اساء، خدا بدو که دا کاری وکنو دای بدو کو. وان اقام بمنا الى طلوع فجر اليوم الرابع، او که څلورمې ورځې یعنی د ذوالحجې 14مې د صبح صادق را ختلو پورې په مینا کې پاتې شو، بیا به څه شی کوي، لزمه رمیه، نو په هغه باندې بیا رمی ده دا لازمه شوه. نو دلته دا فرمایي عبارت حاصل دا دی چې کله د ذوالحجې په 12مه کم چې د لوی اختر 3مه ده د رمې نه فارغ شو او مینا نه د وتلو اراده یې وکړه، د نور ډوبېدو مخکې وتل ورته سنت دي. که نور ډوب شو نو بیا هم وتل جایز دي، خو د کراهت سره. نو چې دا ونه وتو د دې نه، نو کراهت خو دی، خو په دې باندې هېڅ جرمانه نه واجبېږي. که هغه د ذوالحجې 14مه کم چې د اختر ورځ 4مه جوړېږي، یعنی تر صبح صادق پورې هملته په مینا کې پاتې شو، یعنی بیا د دې سره د شیطانانو رمي کول په هغه باندې لازم شو تر زواله پورې. یو وخت کې کوي، یعنی په زوال پورې. که د رمي کولو نه بغیر روان شو، یعنی پاتې خو شو او رمي مو نه کړه په دې ورځ کې، نو جرمانه کې به یو قرباني واجبېږي. نو دلته دا مسله بیاني مصنف رحمه الله. ومن السنة النزول بالمحصب ساعة بعد ارتحاله من منى، او مسنون دی اسیاریدل په وادي محصب کې لږ ساعت پس ته روانېدو د مینا نه، یعنی محصب کې پړاو کولو بیان دی. نو دا هم سنت دی اساریدل په وادي محصب کې ساعتا لږ وخت بعد ارتحاله من منى، د مینا د روانېدو وروستو. نو لږ سانتي څه شی کول، د اساریدل. همدغه رنګې زمزم وبسکل، وشرب ماء زمزمه، او زمزم وبسکل. والتضلع منه، او خېټه ډکول، یعنی زمزم باندې ځان مړول، دا هم څه شی دي، دا سنت دي. واستقبال البيت والنظر الیه قائما، او بیت الله ته مخامخ کېناستل دا هم سنت دي، او په ولاړه ورته کتل دا هم سنت دي. والنظر الیه قائما، یعنی کعبه شریف ته مخ کول، هغې ته کتل په داسې حال کې چې ولاړې. والصب منه على رأسه، او زمزم اوبه چې دی دا په سر باندې اچول. وسائر جسده، او په ټول بدن باندې اچول دا هم سنت دي. وهو لما شرب له من امور الدنيا والآخرة، او دا زمزم سکل دلره د امور د دنیا او د آخرت کامیابی ده، او دا څه شی دی، او دا مسنون دي. او دا اوبه هر هغه څه مقصد د پاره دي چې کم څه د پاره اوس کل شي دنیا آخرت کارونو مقاصد، یعنی په دې باندې حاصلېږي چې څه مقصد د پاره اوس کې، نو د هغې د پاره مؤثر دي، نو هغه مقصد به انشاءالله پوره کیږي. من السنة التزام الملتزم، همدارنګې سنت دی ملتزم سره ځان نیول، ځان لګول. وهو دا ان یضع، دا چې کیږي دی صدره سینه خپل، ووجهه مخ خپل علیه په هغه باندې، یعنی ملتزم باندې کیږي دی یا ورسره دی ولګوي، نو دا هم څه شی دی، سنت دی. همدغه رنګې والتشبث بالاستار ساعة داعيا بما احب،
همدغه رنګي سنت دی د کعبې شریف پردې نیول لږ ساعت دپاره وداعیا یعنی په داسې وخت کې دا دعا کوونکې وي بما احب کم چې ورته خوښ وي یعنی چې پردې نیولې داسې حال کې چې په دې وخت کې دعا کوونکې وي هغه څه چې کم ورته خوښ وي همدغه رنګي وتقبیل عتبة البیت او کعبې شریف چوکاټ درشل چې دی هغه تقبیل کول هغه ښکلول ودخوله بالادب والتعظیم کعبې شریف ته په ادب او احترام سره داخلیدل ثم لم يبق عليه او بیا په دې باندې باقی پاتې نشو د حج فرایضونه الا مگر اعظم القربات مگر ټولونه لوی ثواب او عبادت وهي زيارة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه چې هغه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او داغه د اصحابو کرامو زیارت دی او فینویها پس هغه د زیارت نیتو کی عند خروجه من مکه د مکی نوتلو په وخت کې من باب د باب د دروازې نه چې دای نوم دی د دې دروازې نه به نیتو کی چې من الثنیه السفلا چې ثنیه سفلا نه چې کله تیریږي او مصنف رحم الله بیا فرمایي وسنذكر للزياره فصلا على حدته ان شاء الله تعالی او زر دې چې مونږ به زیارت دپاره یو ځانګړی فصل ذکر کړو ان شاء الله تعالی نو ان شاء الله مصنف رحمه الله به لوی فصل او ډیر ښایسته ان شاء الله فصل به ذکر کوي نو تاسو به کوشش کوئ هغه به ضرور اورئ ځکه چې اکثر خلک صرف بیت الله شریف ته لاړ شي او دې زیارت ته نه ځي په هغه کې ډیر زیات حدیث او تفصیل به زه تاسو ته باذن الله ذکر کوم وصلی الله تعالی علی حبیبه محمد و آله و اصحابه اجمعین